ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه زمان مسجد ته کراچي اوسیدونکو او سواسو سهارا ویلفیر فاونډیشن چې دا زموږ یو ټرست دی چې دا ملګري موږ سره دي ممبران موږ سره کم دي دا ټول چلو او تقریبا په هر روزه کې موږ دا راشن چې کوم موږ سره رجسټر فیملی دي مریضان دي غریبانان دي هغه هم ورکو دا غین علاوه چې په مختلفو علاقو کې سپیر پوش دي کم چې موږ ته علاقو والو چې دا غریب خلک دي د خرچنه چلیږي هغه ته موږ راشن پروژه ورکو د راشن د مونږ پر کار دی چې کم لارو کو څوک غوښتونکي والي هغه له مونږ نه ورکو ځکه چې غوښتل ولا هر ځای ته رسېدي شي هر ځای نه خیرات غوښتي شي خو هغه خلک کم چې خیرات نشي غوښتي کم چې پوه دي د لوږې مرې خو چا د لاس نشي پیلولی دا مونږ هغه خلکو ته کور ته رسوو د شپې په تیاره کې هغو ته ور وړو او دا راشن ور موږ ډېر مې خوښېږي په ولا د ملنګۍ ژوندونه ډېر مې بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر نوید پریزیڈنٹ سواستو سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن راشن کا سلسلہ 5ویں رمضان سے الحمدللہ جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے پیکنگ اور تقسیم کا عمل جاری ہے جو ریگولر ہم پوسٹ بھی دے رہے ہیں جو سفید پوش ہے جو کسی سے مانگ نہیں سکتے ہم نے ان کا ڈیٹا اپنے ممبران کے ذریعے نکلوایا ہے اور ان کے گھر گھر تک ہم راشن پہنچاتے ہیں ہمارے والنٹیئر روزانہ یہ اس ٹائم سے لے کے سحری تک باقاعدہ ہر ایک کے گھر جا کے ان کے گھر تک راشن پہنچاتے ہیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے میں مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کار خیر میں ہماری مدد کریں تاکہ اس سلسلے کو ہم مزید جاری رکھ سکیں خوشحالیم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه تاکې خوشحالیم خو چې څوک مې درته پرېږدي ګرانه سواسو سهارا فاونډیشن چې کوم دا کار چلی د مریضانو دا یا د راشن دا په دې کې که تاسو هیلپ کول غواړئ نو زمونږ اکاونټ نمبر په سکرین باندې تاسو راشي پای کې تاسو خپل هیلپ کولی شئ چې مونږ د مریضانو ته دغه د علاقه ډېره غریبه ده په دې کې دوی ته ادویات پروکول ډېر مشکل دي نو تاسو خپل تعاون موږ سره کولی شئ او د راشن دا سلسله چې ده یا د دې نه بعد مونږ دسترخوان لګول چې کوم کوشش دی په هغې کې هم ستاسو د سواسو سهارا ویلفیر فاونډیشن هیلپ کولی شي یو اهم خبره ده لکه نور خو زموږ سره خلک کوي مدد په هر وخت کې لکه مختلف ټایمینګونو کې زموږ سره مدد شوی دی که نه خاص کر په کرونا کې په نور معاملات کې د روزې موږ په هر روزه کې لکه راشن چلو که لږې ګډېرې هم چلولې خو زموږ یو سیسټم چلېږي دوایانو د زرو نه زیات مریضان زموږ سره رجسټرډ دي هغو له موږ مستقل بیسس باندې لکه هر دوه هفتې په هفتې کې 2 ورځې پي ډي او مستقل موږ له هغو له دوایانو ورکوو نو په هغې کې زموږ سعودي ملګري دي سعودي ډاکټر فخرالدین ډاکټر منظور نمونه ټولو چې علامه زمانه بیل شي ملک سید زمان نور ډېر شي ملګري دي که نه خفه کېږئ به نه چې چا نوم وانلم خو دا ټول کسان په ریګولر بیسس په هره میاشت کې زموږ سره مدد کوي او پیسې رالېږي او په هغې باندې موږ دا دوانې او دا چلو زموږ د خپل دې علاقې لوکل ملګري چې دي هغه په دغې ځای کې هم مدد کوي خو دومره نه څونه چې زموږ سره سعودي والا کوي او دا سیسټم چې چلو نو په دې کې زموږ سره ټول لګیا بیا ټول مدد کوي نو زه خصوصي د هغو شکریا ادا کوم او الله دې هغو دې اجر ورکړي او چې دا سلسله هغو جاري ساتلی